کوز بهار هغه خوړ چې د پسرلي په موسم کې به پکې پورې وتل سخت و، اوس وچ دی او اوبه پکې نه راځي. خانانو د کلي مشهوره هدیره د کوز بهار د ژورې مشهوره ساحه کوم چې دغه سړک سیده بطخاکي کلي ته لاړ شوی. د سرې کلا هغه مشهوره کلا چې مخکې هم دلته ابتدایي ښوونځی و په فلم دپاره دغه کلا همداسې ویجاړه پرته ده. د کوز بهار د سرې کلا هغه مشهوره چړۍ کوم چې په پلي تګ باندې دغلته ختل لږ ګران دي. دغه کلا مخکې نه وه، دغه نوي تغییرات او زیاتونې دي چې په دغه سیمه کې رامنځته شوي. دا نو د سرې کلا هغه پاسنۍ او مشهوره ساحه ده کوم چې د کوز بهار سړک د عمومي سړک سره وصلېږي او سیده ولسوالۍ ته ځي. نو موږ انشاءالله ورو په ورو ولسوالۍ ته نږدې کېږو. ورسره اوسئ.
خانخیلو، زوړ بازار او د ملکیار هوتک علي لیسې پر لور غځېدلی سړک. د هندوسوزان هغه مشهوره لوړه کوم چې پخواني خلک وایي چې هندوانو به دغلته خپل مړي سوځول. پوری کنه وردا پیلي سموسې باټایان سموسې باټایان ماشاءالله سموسې ادیره د نوې هسپتال جوړیږي ورته ان شاء الله او الله پاک کامیابی را او الله پاک کامیابی پیدا کړي امين. د جمعې ورځ چې د هېواد د هرې سیمې نه دلته خلک راسي او دلته د جمعې پورې میله وي. دلته مال منډۍ شته که نه؟ او د مال منډۍ د همدغې منډۍ په خاطر باندې دغلته میله جوړېږي. غواګانې وزیر شی هر یو شی چې کوم اندازه مال غواړي نو د هر ولایت نه دلته راوړي او دلته پلوري په ښه قیمت سره دلته هر څه خرڅېږي. ماما دا لاندې کومه ساحه ده؟ دا لاندې خو د کږې خانخیل او داسې وغیره نورو 20 کیلو دی او دا د زوړ بازار هم دلته لاندې و. هغه یو تاریخي بازار و، یو څه اثار شته دی، یو 15 شپږ دوکانه او دلته مخکې دې خواته چې وګورې دا دلته د هندوانو کورونه هم شته چې دې پلو دي و دې ساحه کې دي دغه زیاتره د هندوانو کورونه اثار شته دی. اوس هغه هندوان چې دلته طبیعت یې اخیستی دی او تقریبا چې د پخوا د وختونو نه راغلي دی. دا به اوله ساحه یې که نه کږې دا د کږې د بازار اوله ساحه اول خطو سیر دی. اولنی چوک لاس ګړې وراره کې ستاسو شپږ داري شل لاس شل قیمت دا دی ته خیره په څه کې الله سلام چې لاس ګړې لاله دې شپږ داري په شل
اعلان مې کړی څنګه وراره دغه دی روپۍ لاس ګړې چې دی او څنګه کا پرې تاسو بار نه وی پیسې نه خرڅ تاسو علاوه ساوي ورخانه ورزانه لاس ګړې دې څو شپک پښل به خبراله بل څه واچم ډېر خواږه نه نیولې دې کې شنه کړه چې ته ما ته خو پټکې راکړه دا څه شاته وراتې ما په دا ورته راکې اول ځان دې ته ولکه من پسودا اتیا د خوږیاڼو ولسوالۍ د ککي بازار هغه مشهوره د مال منډۍ کوم چې د دې ولسوالۍ په ګډون د لرې ولسوالیو او ولایتونو څخه هم خلک دغلته راځي څاروي اخلي او خرڅوي.
Thank you.
غواړي